ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری جعفر جعفر او ما سره نن په تکل پروګرام کې چې کوم ملګری دی شهید الله شاه صاحب مې ډېر وخت پس ګیر کو په غني ډیرې کې خوا کې را سره ناست دی نو د دوی نه به څو پوښتنې هم کوو او د دوی نه به خوندور شعرونه هم اورو. نو راځئ چې د شهید الله شاه صاحب طرف ته ورشو. شهید الله شاه صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جعفر علي ملګری ډېره ډېره مننه شکریہ. شاه صاحب ژوند مو څنګه تیریږي؟ ژوند خو شکر دی الحمدلله زمونږ ډېر ښه تیریږي ډېر ښایسته تیریږي. شاه صاحب دا راته ووایئ چې شاعري د میدان ته څنګه راغلې او د کله نه راغلې؟ جعفر علي دا خو ما تاسو ته وړاندې مې یو ځل خبره کړې وه چې کله زما فسټ اپوینټمنټ وشو په نوښار کې نو هلته په کوم سکول کې چې زما اپوینټمنټ وشو نو په هغې کې زموږ یو ملګرو همایون همدرد چې ډېر ښه شاعر دی نو د هغه شعرونه به ما کتلو او زما خو شوق د چې ونو دا لکه د سکول د وختونو خو زه په لیکلو نه پوهېدم چې لیکل د دې څنګه کېږي نو ما به د هغه شعرونه کتل لوستل به مې نو هغه چې ما یو ورځ ما ته ویې چې یاره ستا د شوق خو داسې ښکاري لکه چې ته مطلب دا چې لیکل کې ما ورته زه لیکل نه شم کولی زه په لیکلو نه پوهېږم خو شوق مې شته نو هغه ما ته وویل چې ته یو څو شعرونه ولیکه ما ته وښایه نه چې ما هغه لیکل وکړلو نو شعرونه نو هغه صرف هغه الفاظ او خیال و پکې نو بیا هغه چې دی نو همایون همدرد چې دی نو هغه بیا زما رهنمایي وکړه لارې راته سمه کړه په الف ب یا پې کړم نو تر هغه وخت نه چې دی نو تر دې دمه پورې بس اوس را روان یم او لیکل کوم بلکل او جاري دی. ډېره ښه خبره شهید الله شاه صاحب خو ګران کتونکي مینوالي دې وخت کې مونږ ګوري نو که دوی سره خپل شعرونه شریک کړل نو ډېره مهرباني به وي. زه به یو کلام درته وړاندې کړم دا د هغه وخت چې ما کله په کالج کې سبق وی نو بیا چې کالج نه زه بیا فارغ شوم نو دا یو ورځ زه کالج ته لاړم نو چې هغې ته ما هغه هر څه ته وکتل ما ته هغه تېر وخت را یاد شو نو دا شعرونه زما ذهن ته راللو هغه به زه تاسو ته وړاندې کړم نو دا دی چې چېرې زه هم ستا په شان وم چېرې زه هم ستا په شان وم ستا په شان یو انسان وم دا چې نن پرې ته روان یې په دې لاره روان وم دا چې نن پرې ته روان یې په دې لاره به روان وم تل ویشه به محبت مې تل ویشه به محبت مې اموخته په دې ګزران وم هر یو خپل به مې ګڼلو زه ژوندې په دې ګمان وم هر یو خپل به مې ګڼلو هر یو خپل به مې ګڼلو زه ژوندې په دې ګمان وم چې هر خوا د امن راج وي زه د دغې په ارمان وم چې هر خوا د امن راج وي زه د دغې په ارمان وم تل د حسن لولکو ته تل د حسن لولکو ته لکه ګل به زه حیران وم تل د حسن لولکو ته لکه ګل به زه حیران وم څوک له ځانه راته هوږ و چاته هوږ له خپله ځان وم. ډېره مننه. ته چې نن په زړه کې اوسې ته چې نن په زړه کې اوسې زه مکین د دې مکان وم په زنځیر باندې تړلې د وفا د خپل جانان وم. مننه. اوس ویښته مې صرف سپین شو اوس ویښته مې صرف سپین شو اوس ویښته مې صرف سپین شو هغه دا وه چې زه ځوان وم. نور هم هغسې انسان یم څنګه مخکې چې انسان وم په هر چا شاهده دروند یم لکه ړوند چې پرې ګران وم. ډېر ښه دی ډېر ښه. ګرانو مینوالو دا و شهید الله شاه صاحب چې تاسو ته خوندور کلام واورېدو او د دوی نه نور کلامونه هم اورو خو اوس په آخره کې زه ستاسو نه اجازت اخلم د الله په امان. په خدای سپارم.